سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي د هېواد د اوبو او ځنګلونو د راکابو کولو او له خپلو تولیداتو په استفادې افغانستان به ډېر ژر له یو وارداتي هېواده پر صادراتي هېواد بدل شي. ښاغلي غني نن سهار په ارګ کې د نیالګیو د کینولو په مراسمو کې همداراز هیله څرګنده کړه چې په 1398 کال کې به د هېواد عمومي وده د تیرو کلو پرتله 2 سلنه وده ومومي. ښاغلي غني همداراز اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د نیالګیو ساتنې ته هم ډېر پام وکړي. امید است که با مار شدن آبای ما و با مار شدن جنگلات ما و استفاده اساسی از تولیدات ما افغانستان به زودی ممکن از یک مملکت وارداتی به یک مملکت صادراتی بدل شد. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ښه نیت ملي سفیر په توګه غوره شو. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې راشد خان به له یونیسف ادارې سره د نجونو د زده کړو ودې د خوارځواکۍ او ګوزڼ ناروغۍ په له منځه وړو او د واکسین پوښښ د کچې په لوړولو کې مرستې وکړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی خان له تیرو 2 کلونو راهیسې د ماشومانو اړوند مسایلو او په تیره بیا د ګوزڼ ناروغۍ په له منځه وړو کې له دغه بنسټ سره همکار و. دا په داسې حال کې ده چې د همګړۍ د څه باندې 2 میلیونه نجونو په ګډون نږدې 4 میلیونه ماشومان د بېلابېلو لاملونو له مخې له زده کړو بې برخې دي. د بغلان پولیس د نوي کال په ورځو کې له کلکو امنیتي تابعیو له نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیه قمندان العداد فدایي وایي د نوروز ورځو د امنیت خوندینې لپاره یې په ټولو ولایت کې نوې امنیتي پوستې او سیارې ګزمې جوړې کړي دي. نوموړی د بغلان له اوسیدونکو او د کابل مزار د لویې لارې له چلوونکو او مسافرو غواړي چې د مشکوکو پیښو په لیدو سره پولیسو ته احوال ورکړي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ په واشنګټن کې له افغان سفیر رویا رحماني سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړي دي. زلمي خیزات په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې لاره اسانه او هواره نه ده، خو سولې ته د رسیدو لپاره باید په ګډه هڅې وشي. د ویل ده چې تر اوسه 5 ځلې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې شوي او ټاکلې شوې دغه لړۍ لا پسې وغځېږي. او د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 4 کسان وژل شوي او یو بل یې ټپي دی. د دغه ولایت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه کسان چې د مڼو په یو ډک موټر کې ناست و تېره ورځ په د خورکه سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وژل شوي کسان ولسي وګړي بولي، خو د میدان وردګو ولایت مسؤلین بیا هغه طالبان بولي او زیاتوي چې د پیښې د لا روښانتیا په موخه سیمې ته یې یو پلاوی هم استولی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.